ملا برادر چا ولې وهلی ډبولی دی او د عبدالحمید خراساني د استعفا غټ راز افشا شو. د دې ترڅنګ دوه نور مهم خبرونه هم شته، نو ویډیو تر پایه وګورئ. د طالبانو خپل منځي اختلافات ورځ تر بلې زیاتیږي. د ملا برادر د ډلې غړي هره ورځ د حقانیانو لخوا بې عزته کیږي او له جدي رفتار سره مخامخ کیږي. پخوا هم حقانیانو په کابل کې ملا برادر بې عزته کړی او ډبولی و. هدیه نیوز ته په تازه را رسیدلي راپورونو کې داسې ښکاري چې په کابل کې ټول واک د حقانیانو لاس کې دی او د ملا برادر، ملا عباس، ملا یعقوب او نورو ډلو د پرمختګ مخه نیسي. نو ویل کېږي چې تېره ورځ حقانیانو یو ځل بیا ملا برادر ډبولی دی. بلخوا بیا طالبان وایي چې د امریکا حکومت د مذاکراتو پر ځای عملي ګامونه اوچت کړي. د قطر دفتر ویان سهیل شاهین په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی د مذاکراتو د نوي پړاو هرکلی کوي، خو د دې پلویان دي چې امریکا د مذاکراتو او خبرو پر ځای عملي ګامونه اوچت کړي او پر خپلو ژمنو ودرېږي. د ده په خبر افغانستان اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او د دې وخت دی چې ټول هیوادونه خپلې همکارۍ ولري او هغه پر امریکا غږ کړی دی چې د افغانستان حکومت د په رسمیت وپیژني. ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د امریکا او افغان لوري ترمنځ د مذاکراتو نوی پړاو پیل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق چارواکو ویلي دي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اقتصادي وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی. او د پنجشیر د امنیه قومندانۍ امنیت عامر عبدالحمید خراساني استعفا ورکړه. عبدالحمید خراساني چې د طالبانو په حکومت کې په ناصر بدري مشهوره و، د خپل استعفا لامل داخلي ستونزې او اختلافات په ګوته کړل او وایي چې نور حاضر نه دی چې په اسلامي امارت کې کار وکړي. خراساني لومړنی پنجشیری و چې د طالبانو په راتګ سره له دغې ډلې سره یو ځای شوی. هغه لومړنی چارواکی دی چې د طالبانو په حکومت کې دنده پرېږدي. نوموړی داسې مهال خپله دنده پرېږدي چې اسلامي امارت له خپلو لیکو د نامطلوب کسانو د لرې کېدو په پار ځانګړی کمیسیون ګمارلی چې تر اوسه یې لسګونه کسان له خپلو لیکو شړلي دي. درنو لیدونکو، مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ سوله افغان یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او همدارنګه که د دغو خبرونو په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې یې ولیکئ. تر بیا د خدای په امان، الله مو مل شه.